چرس خو د نبی علیه السلام مبارک په زمانه کې نو کنه، دغه رنګې سیګرټ او چلم خو د نبی علیه السلام مبارک په زمانه کې نو دا ولې حرام شول؟ دا یو ملګري یو ډېر عجیبه خبره کړې وه، وایي زه به د چرسو نه واړم، چرس به نسکم، سیګرټ به نسکم، چلم به نسکم، خو ته ماته په قرآن باندې ثابت کا یا ته ماته د حدیث نه ثابت کا چې چرس، سیګرټ او چلم حرام دی. ولې دا خو د پیغمبر په زمانه کې نو، صحابه هم نه دي سې کړی، تابعینو چا هم نه دي سې کړی، دا خو سروتې دي. واقع خبره ده، دا په قرآن حدیث کې د دین نوم نشته دی، لیکن زار شم د داسې مشفق او شفیق پیغمبر نه چې داسې بهترین خبرې موږ ته پرېښې دي چې د اوس زمانې تمام سوالات او جوابات پکې شته دی. هغه شفیق او مهربانه پیغمبر څه فرمایي؟ د بخاري شریف یو حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کل مسکرین حرامون، هغه څیز چې هغه نشه راولي بس دا حرام دی، چاهے که هغه د شرابو په شکل کې وي، هغه د سیګرټو په شکل کې وي، هغه د چلم په شکل کې وغیره، که هر یو شکل کې، لیکن ته پوهېږي چې په دې سره انسان ته نشه راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل، بخاري شریف صحیح حدیث دی، کل مسکرین حرامن، هر هغه څیز چې هغه نشه راولي بس دا حرام دی. نو ما وی زه اوس د ستا نه تپوس کوم چې آیا دا چرس څښې نو دا نشه راولي او که نه راولي؟ وایي به چې خامخې راولي. ښه چې دا دغه د سیګرټ استعمالی نو دا نشه راولي او که نه راولي؟ او راولي، دا چلم راولي او که نه، دغه تریاق راولي او که نه، شراب راولي او که نه، د ټولو تپوس وکړې نو ټول په یو خوله باندې درته وایي چې او په دې کې نشه شته او راولي. هر کله چې هغوی درته دا جواب وکړو چې په دې کې نشه شته او راولي، ته ورته دا حدیث ووایه چې د بخاري شریف حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کل مسکرین حرامن، هر نشه راوستونکی شی حرام دی. یو لیکن دغه رنګې په دویم روایت کې هم راځي، دا حدیث په مختلفو طریقو سره امام بخاري رحمت الله علیه نقل کړی دی. دغه رنګې په یو بل روایت کې راځي کل دخان حرامن، هر یو لوګي راښکل حرام دی. نو یقینا که موږ وګورې په ظاهره په دې کې لوګی دی، نو هر یو لوګي ځان ته راښکل دا هم حرام دی، او نشه راوستونکی شی هم حرام دی. نو معلومه شوله چې د نبی علیه السلام په زمانه کې نو صحابه او تابعین تبع تابعین زمانه کې نو، لیکن دا څیز د نشې والا دی او هر هغه څیز چې هغه نشه راولي بس دا حرام دی. نو معلومه شوه چې چرس، سیګرټ او دا چلم دا هم حرام دی. او بله خبره چې دا دومره خطرناک او سختترین جرم دی که نه، چې ګوره الله جل جلاله په خپله فرمایي تاسو مانځه ته نږدې قدرې مه ورځئ چې کله تاسو وانتم سکاره، کله چې تاسو په حالت د نشې کې یې. الله ته خو دومره ناخوښه دی او دا کس یې دونه بده شي چې د خپل عبادت نه منع کړی وي. کم انسان په حالت د نشې کې الله جل جلاله د خپل عبادت نه منع کړی دی، نو باید پکار ده چې موږ د دې خطرناک جرم نه خپل ځان وساتو، خپل اولاد او خپل اهل عیال ته نه وساتو. الله دې فی د عمل کولو توفیق نصیب وفرمایي.